بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږه ریسیپي ده پېښوري مټن کړایي. پېښوري مټن کړایي د جوړولو ډېره اسانه طریقه. له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. دا کړایي اصل کې د افغانستان د شینوارو کړایي ده. شینواري خلک یې جوړوي او په پېښور کې نمک منډۍ کې مشهوره شوې ده، نو ځکه پېښوري کړایي هم ورته ویل کېږي او چرسي کړایي هم ورته ویل کېږي. نو راځئ چې په جوړولو یې پیل وکړو. غوړي 1 پیاله، د پسه غوښه 3 کیلو. دا کړایي اصل کې د پسه لم کې پخیږي، نو هغه د هغه غوړیو کې ډېر خوندور راځي، خو موږ ویجیټیبل آیل استعمال کړي دي. اول به غوښه ښه سره کړئ. مالګه 1.5 قاشقه، غذاخوري، پنځو دقیقو دپاره به یې سر بند کړئ چې دا خپله اوبه پرېږدي او دکې موږ نورې اوبه نه استعمالوو، خپله همدغه خپلو اوبو کې بېرته دا نرمېږي. 5 دقیقې بعد موږ مکس که، بیا هم موږ 5 دقیقو دپاره سر بند که او تقریبا 10 دقیقې شوې. 10 دقیقو نه بعد دغه پوزیشن ده او اوس 10 دانې رومیان ثابت به پکې مکس کړئ. یعنې داسې فکر وکړئ چې غوښه 80% پخه شوې ده، موږ پکې رومیان استعمال کړل. که مخکې نه رومیان استعمال کړئ بیا غوښه خامه پاتې کېږي، نه پخېږي صحیح. 5 دقیقو دپاره رومیان نه بعد هم سر بند کړه، بیا به یې مکس کړئ، د هغه نه بعد به بیا سر بند کړئ. اوس به رومیانو نه پوستکي لرې کړئ او ښه به یې مکس کړئ. د قاشق باندې به یې رومیان ټول مات کړئ تر څو د رومیانو لواب ووځي. 10-15 دقیقې دا طول نیسي. کړایي تیاره شوه. اوس به یې اور کم کړئ. په کم اور باندې به خپل رنګ پرېږدي او اوبه به یې وڅښي. شنه مرچ چې څومره تاسو استعمالوئ همغونه کولی شئ مکس یې کړئ. که چېرته زمونږ ډي آر کې فوډ چینل تاسو سبسکرایب کړی نه یې، نو ډي آر کې فوډ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې ورسیږي. همده سره زمونږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېده، تیاره شوه او ما ته راکړئ اجازت. بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. مننه ستاسو د لیدو نه.